یې سنگار ونه چیړي، چې تبسم یې سنگار ونه چیړي، د درد غزلې چې وراګانو ته ځي. لږ یې وګورئ د کوثر په غاړه څوک ولاړ دی. لږ یې وګورئ د کوثر په غاړه څوک ولاړ دی. نن به د خپلو سره نشي دا جامونو حساب، چې ما ته وګوري او یو نظر یې ځان ته پام شي. چې ما ته وګوري او یو نظر یې ځان ته پام شي، له ما به نه غواړي زما د ګناهونو حساب. او عمر به تیر شي تبسم مروته یو او دوه کې. عمر به تیر شي تبسم مروته یو او دوه کې، سترګې پرې نه تم کېږي ګران دی دا خالونو حساب. تبسم صاحب موږ کتونکي به منتظر یې درته چې له تبسم صاحب نه څه شی وارو، نو خواست به کوو چې مشر خپل غزل له موږ سره شریک کړي. زه خو تاسو سره به دومره ګنجایش نه یم، څو شعرونه به د یو غزل درته عرض کړه، بیا به بل یو غزل وارو. ارشاد. کب د یار په در کې خاورې خاکستر یې، که د یار په در کې خاورې خاکستر یې، هسې وګڼه چې مشکې هم انبر یې. او یوه لحظه دې په خپل ځان اختیار نشته، یوه لحظه دې په خپل ځان اختیار نشته. په دا څه شي که بادشاه د بحر و بر یې، هوی زوروره هسې سادر کې غړېږي، زوروره هسې سادر کې غړېږي. درته چا وی چې ته داسې زورور یې، او څوک به تمه د پرواز له تانه وکړي، څوک به تمه د پرواز له تانه وکړي. په شهباز پورې زنګېږي مات وزر یې، وی خالی لاس پر له دنیا نه ګور ته درومي، خالی لاس پر له دنیا نه ګور ته درومي. په دنیا که ذوالقرنین سکندر یې. او آخري شعر یې وایي، نور شعرونه ډېر دي خو بیا کیسه ورته دي. وایي رب د شعر په ژبه پوهه در نصیب کړه، رب د شعر په ژبه پوهه در نصیب کړه، رب د شعر په ژبه پوهه در نصیب کړه. تبسم مروته څومره بختوارې، د شعر په ژبه پوهه در نصیب کړه. تبسم مروته څومره بختوارې. او دا بل غزل زه د نصیر تورات صاحب په فرمایش باندې پیش کوم. ارشاد. ریباره سپینه کیسه وکړه جانان کله راځي، ریباره سپینه کیسه وکړه جانان کله راځي. او ریبار اکثر سپینې کیسې نه کوي، غلطۍ به دی کله څه وایي. ریباره سپینه کیسه وکړه جانان کله راځي، په ما به دومره مهربان شي ګمان کله راځي. ریباره سپینه کیسه وکړه جانان کله راځي، په ما به دومره مهربان شي ګمان کله راځي. وای دا خو متل دی مچ هغه ځای ته ورځي چې غوړ وي، دا خو متل دی مچ هغه ځای ته ورځي چې غوړ وي. زمونږ په لور زمونږ د سیمې خانان کله راځي، ډېر دا چې بیا ووایي ډېر دا خو متل دی مچ هغه ځای ته ورځي چې غوړ وي. زمونږ په لور زمونږ د سیمې خانان کله راځي. او دا خو یو وخت وي چې په وجد کې صوفیان راشي، دا خو یو وخت وي چې په وجد کې صوفیان راشي. که نه وي هر وخت په جذبه کې صوفیان کله راځي. او چیرته مولا، ډېر په معذرت سره وایي څوک خفه نه شي، چیرته مولا چې د غفلت په خوب ودوي مدام، چیرته مولا چې د غفلت په خوب ودوي مدام. له هغه کلي څخه غږ د اذان کله راځي. او که زړه یې وغوښته نو را به شي ساده زړګیه، که زړه یې وغوښته نو را به شي ساده زړګیه. ستا په غوښتنه په بلنه جانان کله راځي. او دا پښتونخوا خو زیات په خپلو وینو ولمبېده، دا پښتونخوا خو زیات په خپلو وینو ولمبېده. په دې بدبختۍ کې به امن و امان کله راځي. او دا شعر دی د جرس غږ یې، د جرس غږ کې د سور اسرافیل اثر و، د جرس غږ کې د سور اسرافیل اثر و. په مونږ به هغه د اوښانو کاروان کله راځي. ډېر زبردست. چې زکات نه ورکوي
بیا په کومه خوله یې غواړي چې زکات نه ورکوي بیا په کومه خوله یې غواړي په دې ناغلو خولو چپې د باران کله راځي ډېر ښه راځي ډېر او د خدای رسول په لار به درومې نیک عمل به کوي د خدای رسول په لار به درومې نیک عمل به کوي تش په دعاو باندې دین او ایمان کله راځي ډېر زبردست ډېر او ابس لاسونه مږي پرېږده افسوس تله کوي بس لاسونه مږي پرېږده افسوس تله کوي د جال وتلي یریدلي مرغان کله راځي او دوران هغه و چې د تیر شو بې وفا لالی دوران هغه و چې د تیر شو بې وفا دوران هغه و چې د تیر شو بې وفا لالی یو ځل چې تیر شي بېرته هغه دوران کله راځي ډېر زبردست او مکتله ارشاد وایي ته یې لا تمه د راتلو کړي تبسم مروته ته یې لا تمه د راتلو کړي تبسم ته یې لا تمه د راتلو کړي تبسم مروته ستا له محفل نه غتلي یاران کله راځي ته یې لا تمه د راتلو کړي تبسم مروته تا له محفل نه هغه تلي یاران کله راځي کتونکو دا و د موږ مشر تبسم صاحب په اخر چې بیا شکریه ادا کوو چې موږ ته یې ټیم راکړی دی